اینجا در شهر پولالم ولایت لوگر با حمایت ملت مظلوم کشور فلسطین تظاهرات پرجوش است و به هزاران تن باشندگان لوگر در آن اشتراک نمودند. مظاهره کنندگان حملات اسرائیل را بر شهر غزه کشور فلسطین قتل عام و وحشیانه خواندند. بر اسرائیل و آمریکا شعارهای مرگ را دادند و بیرق فلسطین را در تمام شهر با خود نقل کردند. مسجد اقصی زمونده، مسجد اقصی زمونده، څوک را څخه نشي ګرځولی. امریکا ته مو دا پیغام ده لکه څنګه مو چې په افغانستان کې ستا غرور مات کړ. په ژبه یعنی رسنیز جهاد تر نړیوال پورې د فلسطینیانو د مظلومیت غږ رسول، د غربي دسیسو افشا کول چې د اسرائیلو تر شا ولاړ دی او د بیت المقدس په موضوع کې دوه جلند کوي. باشندگان ولایت لوگر نیز حمایت خودش را از مردم فلسطین اعلام کردند و بر تمام عالم اسلام صدا کردند تا از کشور فلسطین حمایت کنند و تا سپردند که به هزینه سر و مال تا اخیر از حق مردم فلسطین حمایت خودش را ادامه میدهند و بیرق کشور اسرائیل را به آتش کشیدند. موږ دا وایو خپلو فلسطینیانو مسلمانانو ورونو ته چې د افغانستان خلک کچیرې کې یو وارې داسې حالات خدای پاک راوستل، انشاءالله تاسو به د دې ظالمانو د ظلم نه، د دې غاصبانو د غصب نه به خلاصوي. پیام ما این است: مؤمنان برادران یکدیگر هستند، برادرانی که در فلسطین هستند. قبله ما یکی است، برادر ما هستند، از خون ما هستند. خالق ما یکی است، دین ما یکی است، رسول ما یکی است. راه حل بسیار ساده است: جهاد در راه خدا. قابل یاد آوری است که از 2 هفته بدین سو به اثر حملات بی‌رحمانه کشور اسرائیل به هزاران تن فلسطینیان شهید و مجروح گردیده اند.